د میدان وردګ ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د 5 میلیون او 3 لک او 15,800 افغانیو په لګښت اوه پروژې د اوبو په سکتور کې د بشردوستانه کومکونو د پروګرام په مالي ملاتړ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. او پروژې موږ ته د اوبو په سکتور کې د بشردوستانه کومکونو د پروګرام د موسسې لخوا څخه یوه میاشت مخکې منظورې شوې وې او الحمدلله په دې یوه میاشت کې پای ته ورسېدلې. په دې باندې څه د پاسه 5 میلیونه مصرف راغلی ده. له دغې پروژې نه په شاوخوا 800 هکتاره مځکه آبیاري کې یا خړوبه کې کرهڼیزه ځمکه خړوبېږي او هغه ده دغه موږ په دغې پروژه کې کیفیت او د کمیت له امله الحمدلله ډېر په لوړ کیفیت هم کار کړی. د سیمې اوسیدونکي پروژو ته خوښ دي او وایي مخکې به د ځمکې په خړوبولو کې له زیاتو ستونزو سره مخ وو، خو د دغه پروژو په جوړېدو سره دا ستونزې تر ډېره راکمې شوي دي. دوی له اسلامي امارت نه د دا ډول زیاتو پروژو غوښتنه کوي. موږ دغه بند چې و په داسې وخت کې به سیلاب یا اوبه یوړ چې موږ فصلونه به سوه او له قاطۍ او له قیمتۍ سره به مخامخ وو، تر هغه نه به هم چې بیرته تاړه او بس وروسته زموږ پلرونه او نیکاګان په دې کې ډېر تکلیفونه لیدلي او موږ خپله لیدلي. اوس زموږ او زموږ مزمنو زموږ اولاد ته ډېر ښه تعداد کېښوده او د خیر تعداد هم کېښوده او له دغو اوبو نه به موږ ښه استفاده کړو. موږ نور کارونه غواړو چې نور کارونه د موږ ورو رجانه دغه کارو ته څنګه پر نور کارونه د موږ نور رجانه حل کړو، مشکلات هم حل کړو. مشکلات د موږ اول د اوبو ستونزه ده، سړکونه بیالیم هم خرابې دي، سړکونه هم خرابه دي ورو رجانه. د دغه ولایت مسؤلین ډاډ ورکوي او وایي د ولس د هوساینې لپاره هڅه کوو دې ته ورته زیاتې پروژې پلي کړو. دغه پروژه تکمیل شوې او آینده به هم انشاءالله العزیز ټول مسؤلین د ولایت اداره هغه مو کوشش کوو چې نور خدمت هم د ولس ته وکړو. موږ ګرانو هیوادوالو موږ تاسو ته اطمینان درکوو د موږ داسې مشران دي چې په هر درد کې خپل ملت ته ځان رسولی ده، خو د ملت همکارۍ ته د همیش وخت لپاره موږ ضرورت لرو. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي تېرو حکومتونو ورته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې په بېلابېلو برخو کې ورته بنسټیزې پروژې پلي کړي.